بسم الله الرحمن الرحیم. تیر درس دی موږ تاسو ایډیټ مینوم ته یو ځای پورې وو، نن هغو ته ادامه ورکړو. دې ته سټارټ ایډیټینګ ویو او وروسته یو لاین اخلو. دلته هم کریټ فیچر مینو راغلی که نه ورغلی، په دې باندې کلیک کوو. لاین چې دی دلته انتخاب کړو. لاندې مختلف شکلونه دي چې یو د خط مستقیم شکل دی، بل ریکټینګل او سیرکولر الیپس دي. ټولو څه بلد یو فری هینډ چې دی داسې یو هغه دی چې په آزاد لکه آزاد لاس باندې چې خط رسموي. دا د غیر منظم ساحو دپاره دی. فرضاً هلته مستقیم خط ته ضرورت نه وي، نو بیا د دې خط نه ته استفاده کړئ. یا مستقیم خط هلته ډېر وخت ضایع کوي. که ته اوس مستقیم خط واخلې، هلته فرضاً داسې هر ځای کلیک کوې، ډېر وخت ضایع کېږي. نو بیا ته د فری هینډ نه استفاده کړي. دا رقم کلیک مه کړې، همداسې خپله او کلیک اوکې به کله چې یو کلیک وکړې، بیا د خط نه چې وځي هلته څو حالتونه دي. بیا زه وروسته ته وایم چې ډبل کلیک باندې هم ترې وتلی شي او دلته کولی شي هغه باندې هم ترې ووځې، فینش سکیچ باندې هم ترې ووځې. ښه، که ایریال واخلو، دلته یو شکل رسم کړو. فرضاً دا شکل هم رسم کړو. دغه هلته ځینې هغه دي چې ایډیټ ورټکس موږ تاسو ووایو ریشیپ فیچر. دغه شکل چې څه کار کوي، دا کمانډ دی ته اوس راځو. کله چې په دې باندې کلیک وکړې، ریشیپ دپاره یوه سطحه کې ته تغییر ولې. فرضاً دلته هم ویلي ریشیپ لاین اور پولیګون. لاین کې هم کیدای شته ریشیپ یا شکل کې تغییر راغلی. اوس په دې سطحه کې فرضاً موږ تاسو تغییر ولغواړو. دغه کونج د دې سطحې کټ کړو. دې شکل کې داسې یو تغییر والی چې فرضاً دغه کونج ته لرې کوې د دې نه. نو خارج کې کلیک وکړه او بیا هم خارج ته راشه، دلته کلیک وکړه. که ډبل کلیک وکړې کې ته وځېدې. یا داسې هم کولی شي چې ډېر تغییر کې راولي. مثال Newsletter کچمنگری ها معیار فرستی مختلفی و کمای دلیل است. یوتینا کچمنتریا کې هم کیو. هغه داس شای ده چې هغه ته په خپل ماوس یا په خپل لاس نه جوړوي. کچمنتریا خو پروګرام ته په خپل محاسبه کیږي. هغه کې هم تغییر راځي. هغه کې داس تغییر واستلای شي چې مثال اوس دلته د دې په واسطه هم راځي. خو داس دا چې خپله هغه کومه فرضاً دا کچمنټریا ته ته لاسته راغلي، دغه کچمنټریا ته باید اول په ساده یو شکل، یو ساده شیپ فایل بدل کې بیا تغییر کې راولي. صحیح شو؟ اضافه کول بیا به داخل کې کلیک کې د داخله به شروع کوي. فرضاً دغه ساحه هم زه په دې کې ور شاملوم که نه. د دې داخله شروع کړم داسې ته دې ځای پورې ډبل کلیک کړه. صحیح شو؟ دغه ریشیپ کامان دی. بل چې دی کټ پولیګون دی. که غواړم دا پولیګون کټ کړم، د خارج کې کلیک کوم، دلته هم خارج کې درک. اوس کټ شو، په دوه برخو ویشل شو. صحیح ده. او که زیات کلیکونه وکړي یا داسې یو غیر منظم شکل باندې هم کولی شي کټ کړي دې شکل باندې. بل چې دی سپلیټ ټولز دی، دا د لاین دپاره کارول کېږي. فرضاً یو لاین دی، ته هغه سپلیټ کوې، په یوه نقطه کې غوڅوې.
فرضاً دې نقطه کې ده سپلیټ کوئ دلته کلیک وکړه اوس که چېرته دغه بټن واخله انتخاب دا اوس سپلیټ شو دوه برخو وشو بل هم روټیټ دی روټیټ هم د نورو پروګرامو په شان یو جسم ته روټیټ کولی شي یو شکل اول به دا سلیکټ کړي بیا به راشي روټیټ اوس به دا ونیسئ دا ته روټیټ کولی شي د زاویې هغه هم بیا شته دی دلته کیدای شي داسې وي لکه هغه وي خپله په ډیفولټ شکل ته یو هغه روټیټ کوي بل اټریبیوټیبل دی اټریبیوټیبل دلته هم ښایي د هر لایر سره او دلته هم ښودلی شئ د هر لایر سره بعضې معلومات چې ته غواړئ فرضاً دلته لیکلي وي چې اوس موږ او تاسو که لاین واخلو په لاین کې اټریبیوټ ټیبل ته ورشو موږ او تاسو دلته لینت لیکلي خو فرض که دا نیم دي که نه ته د یو ځای نوم ورکوې یا کولی شي د هغه نه بدل هم کړي د دې ځای نه دا بیا یو مکمل درس دی بخیر چې موږ او تاسو یې وروسته ویایو زه فرض که دا درته بدلوم هغه سټاپ کې ایډیټور یا کولی شي دلته یو فیلډ اډ کړي یو فیلډ اډ کړي یا داسې وکړي چې خپله دې کې هغه کړي رینیم دلته کښې رینیم نه لري خیر فیلډ به اډ کړو راځو یو فیلډ اډ کړو دلته لیکو نیم دې دپاره ټکس انتخابوو اوکې نیم کښې یو موږ لرو دا به شي نیم یو نیم length name name په وام نه دلته ولې رانغی start editing کله چې لاین واخلو name اوس فرضاً دې ته زه ووایم داسې یو لاین رسم کړو چې لږ د موږ او تاسو د ناموسه سر وخوري یعنې دغسې یو عمومي سړک وي دې ته لیکئ چې مین روډ بل دلته یو فرعي سړک وي street یا سب روډ دا فرضاً سټریټ دی سب روډ دلته یو بل سړک ته لیکو دې ته لیکي سب روډ سب روډ نو اټریبیوټ ټیبل کې ته هغه ابتدایي معلومات ټول دلته سملاسي ورکولی شي یعنې دا چې وروسته ته دلته ځې هر یوه ته دلته بیا نوم ورکوې هر یوه ته دلته به یې ګورې هر یو به دلته انتخابوې به چې دا اوس کوم سړک شو که نه بیا لږ جنجال غواړي چې دلته هر یوه ته نوم ورکوې دلته اټریبیوټ ټیبل چې کله دلته فعال کې اتومات هر یوه ته خپل نوم ورکولی شي بیا کولی شي هغه په کټګوري کې سمبولوژي کې هغه کټګوري کړي
د څه شي په اساس فرضاً د نیم 1 په اساس موږ دې ته نمونه ورکړي وو که نه. زه وایم اډ والیو، ټولې والیوګانې ما ته اډ کړه، اپلای اوکې. اوس دغه هر یو د خپل رنګ مطابق او د خپل دلته چې کوم مشخصات دي لکه رنګ شو، عرض د لاین شو، یا دلته خپله سیکشن کې ته هغه انتخابوي، ورته سرک انتخابوي، نو هغه هر یو مطابق د خپل سیکشن هغه اخلي. فرضاً مین روډ دا شو که نه. اوس اتومات په مین روډ چې هر څومره ته په نقشه کې ولرې هغه کې تغییر راځي. او فرضاً سټریټ دا شو، نو سټریټ فرضاً په دې خط باندې ښایي دا سټریټ شو، او همداسې سب روډ، نو اتومات تغییر کې راځي. دا هم د اټریبیوټ ټیبل په مرسته دا کار وکړو، یعنې د کار د اسانۍ لپاره کولی شو د دې نه استفاده وکړو. ښه، بل سکیچ پراپرټیز مې پرون درته وویل چې کله یو جسم چې تا یو لاین یا یوه ایریا رسم کړې ده، په هر ځای چې ته کلیک وکړې هلته یو ورټکس جوړوي. نو کله چې ته اوس وغواړې په دې کې ایډیټ وکړې یا خپله ورټکسونه یې وښیې، نو دا به سکیچ پراپرټیز ته راشي. خو د دې دپاره باید هغه انتخاب وي، ایډیټ ورټکس انتخاب وي، تر څو دلته تا ورټکسونه وښیي. نو اوس دغه ورټکسونه ښودلی شي، داسې هم کولی شي دې کې تغییر راولې. هر یو دلته چې ته اوس انتخابوي، ګوره دلته انتخابېږي، یا کولی شي دلته یې هم انتخاب کړې. فرضاً دا انتخابوي، دې ځای نه ډیلیټوي. اوس چې کله یې دې ځای نه ووځې، هغه د یو طرف یې ډیلیټ شو، د منځه ولاړو. دلته موږ او تاسو خط لرو، دلته معلومیږي نه دا خط دی که نه. دا یو ورټکس چې ډیلیټ شو، دا مکمل یو خط ورسره ډیلیټ شو. نو دلته ورټکسونه هغه کوردینات یې هم ښایي موږ ته، ایکس وای کوردینات. اضافه کېږي هلته ورټکس دلته نه شي اضافه کولی، ځکه چې دلته ته نه دلته پروګرام نه پوهېږي ته کوم ځای کې اضافه کوې. دلته بیا کولی شي ته یې دلته اضافه کړې که نه. کوردینات یې ته معلوم وي، فرضاً داسې دلې ور اضافه کړې دا رقم که نه. نه دا له هغه خط کې اضافه نه شو، دا په خط کې دی ښه. کولی شي داسې یو بل خوا ته یې سي ښه. دا خط چې ته کله اوس ووځې، اوس خو تر اوسه پورې په انتخاب کې پخوانی خط ښایي، چې کله ته ووځې بیا نوی خط دلته درته ښایي. صحیح ده. ښه، بل سکیچ فیچر دی چې همدغلته دغه صفحه ده دلته راځي. اوس راځو دغلته دا خو مو ویل دلته په د ښي کلیک کې یوه مینو راځي چې دا هم ډېره مهمه ده. اوس فرضاً دلته ته لاین رسموې، که زه د تصویر یو ریبند کړم څو تاسو ته هر لاین په واضح ښکاره شي. فرضاً دا لاین غاړې رسم کړې. اوس مخکې دې نه چې ته دوهم کلیک وکړې، اول راځئ ښی کلیک کوې، دلته د سنپ ځینې هغه دي مختلف طریقې دي چې څه رقم ته غواړې سنپ وکړې. فرضاً غواړې د دې خط اینډ پوینټ انتخاب کړې. نو دلته چې کله اینډ پوینټ ووایې، نو اتومات هر آخري طرف چې درته نږدې وي هغه انتخابوي موجوده خط. ګوره آخري طرف یې انتخاب کړم. که زه اوس هم دې باندې به داسې درېږي که نه، ماوس دروې، کلیک به نه پکې. اوس ښی کلیک وکړه، دلته راشه. اوس که ورټکس ووایې، نو هغه ورټکس چې ورنږدې وي هغه به سره نښلي وي. اوس هم همدغه ورټکس نږدې دی. دا که فرض کړه داسې یو خط وي چې مختلف ورټکسونه ولري،
فرضاً داسې یو خط وي ته غواړې دا دلته کلیک وکړې اوس دې حالت کې هغه ورټکس ورنږدې دی نو باید دا ورټکس ورنږدې دی دې سره یې وصل کړو بل چې دی میډ پوینټ دی هغه د مابیني نقطې سره د خط وصلي وي اوس دغه خط ما چې کلیک کړی مابیني نقطې سره یې اتومات وصل کړو یعنې که دلته هم ته ودرېږي میډ پوینټ ووایې مابیني نقطې سره یې وصلي وي بل چې دی ایج دی ایج د خط هره برخه د خط یوه څنډه ده که نه اوس دا خط دی د دې هره یوه برخه یوه څنډه ده دا چې ته کله ایج ووایې یا داسې سنپ د نوي فال ایج ووایې بیا چې هر ځای ته کلیک دې کړی وي هماغلته یې وصلي وي اوس دلته علامې ورکې وي دلته علامې ورکې وي نه خو دلته بیا کولی شي په داسې علامې خپله د سنپ درکې وي خو دغه د همدې دپاره دي چې ته غواړې په مابیني نقطه کې وصل کړې یا په ښي طرف کې چپ طرف کې که نه ښه دا شوه ورټکس دوهم شی چې دی ډایرکشن دی ډایرکشن په معنا دی جهت دی یا دا معنا چې خط د یوه زاویه واخلي د محور سره فرضاً د ایکس د محور سره یا د وای د محور سره دلته پروګرام په دې پروګرام کې د ایکس د محور سره د ساعت اقربه مخالف زاویه اخلي نو که اوس ته یو غواړې یو خط رسم کړې فرضاً اوس خو که ته دا خط رسموي او د ایکس د محور سره ایکس په محور منطبق په زاویه صفر ده اوس که پورته ځې دا یوه زاویه اخلي مثبته زاویه اخلي ته اوس غواړې 30 درجې خط رسم کړې دلته ښه کلیک وکړه ډایرکشن کې 30 ولیکه اوس 30 درجې خط رسمولی شي هر ځای کلیک کوي یا هم طول ورکوي دوهم آپشن یې طول دی لینت دی هغه ته هم رسو ډیفلیکشن ته او لینت ته رسو لینت فرضاً دلته دغه کوم طول چې دی دا اوس هغه طول دی چې اتومات یې د دې پروګرام په مخ اخیستی که نه 342 فرضاً ورکړو 1500 متر طول وشو دوهم شی چې دی هغه ډیفلیکشن دی یو ډایرکشن دی یو ډیفلیکشن فرق دا دی چې ډایرکشن کې خو جهت نظر هغه کومه زاویه چې ته ورکوې هغه نظر محور ته تعینېږي په ډیفلیکشن کې بیا د دوو خطو ترمنځ زاویه ته تعینوي اوس فرض که د دې دواړو ترمنځ زاویه بیا یې چې دومره ده 40 درجې دلته پام وي چې ډیفلیکشن چې دی په یو واره کلیک یا دا چې خط نوي تکمیل کړی نه فعالېږي ډیفلیکشن نه دی فعال ځکه اول خط ته باید مکمل کړي دوم خط پاره ته زاویه ورکړي اوس فرضاً زاویه ورکړي 115 دغه زاویه او د دې خط نه تر دې ځایه پورې یعنې د دې خط نه شروع ده داسې یوه زاویه وخت دې ځایه پورې یو او منفي زاویه هم اخیستی شي اوس فرض که دلته یو بل خط رسموم منفي 10 ورکوم باید دلته راشي که نه تقریبا که دلته هم ودرم زه دای مخالف منفي 10 صحیح شد دای مطابق ده مثبت مخالف اخلی منفی مطابق دا شو ډیفلیکشن
بل آپشن چې دی لینت خو مو وی چینج لینت دی. چینج لینت هغه استفاده کیږي چې کله اول لینت ورکړې یا زه دغه خط یوري مشخصه ما دوه نقطه چې دې ځای پورې راغی. اوس که زه دغه لینت د ما په خوښه نه وي زه غواړم تغییر کړي راولم نو چینج لینت ته رسم. چینج لینت اوس کولی شي خپله د ماوس په واسطه لینت تعیین کړي یا هم لینت ورکړي دلته. دا چینج لینت شو. بل ابسولوت ایکس وای شو. ابسولوت ایکس وای او دلتا ایکس وای فرق فقط دا دی چې ابسولوت کې کوردینات ورکول کیږي. فرضاً زه دغه د خط دوی نقطې مې رسم کړې غواړم درېیمه نقطه د کوردیناتو په اساس زه رسم کوم. ما سره کوردینات وي دغه نقطه چې زه غواړم اوس رسم کوم دا دوی خطا کوردینات یې اخیستې رسم شوي که نه. زه غواړم اوس د بله نقطه چې زه د خط لپاره انتخابوم چې دغه د خط بل قسمت رسم شي هغه به زه د کوردینات په اساس کوم. ما سره باید هلې کوردینات وي. اوس دغه کوم کوردینات چې اتومات واخیستل دا د دغه آخري دغه نقطې کوردینات دي. زه اوس که غواړم په همدې کې لږ تغییر راولم فرضاً ایکس دی صفر کومه چې دا لږ دې طرف ته راشي وای هم تقریبا یو ورکم چې لږ پورته ولاړ شي اوس به دلته چېرته راشي نه دلته راغله. نو دا شوه د هغه په اساس ابسولوت ایکس وای. د نقشې نه اخلي که د دغه نقطې نه یې واخیستل نه کوردینات خو خپله هره نقطه اوس کوردینات لري. اوس فرض که په د صفحه کې اوس ګوره اوس فرض کړه ته دې ځای ته رسېدلی که نه کلیک دې نه دی کړی خو ماوس دې دې ځای ته رسېدلی ماوس چې هر ځای ته راسي دلته ګوره کوردینات کې هم تغییر رسي همدغه کوردینات اخلي. نه دا د نقشې کوردینات اخلي یعنې د میپ یا د نقشې کوردینات دا یو ټي ایم کوردینات یو ټي ایم هغه نقشې ته موږ انتخاب کړي هماغه اخلي. صحیح ده. یو ټي ایم یا د متر په اساس شي دي که نه. لاس دې لکه موږ د دغو د دوه نقطې نه لاس دو خواته شل دو خواته داسې نه د نقشې هغه هم اوس بل حالت دی. ګوره هغه د دلتا ایکس وای حالت دی. دا دلتا ایکس وای چې دی دا نظر اولې نقطې ته ته د ایکس وای محور باندې فاصله ورکوي. اوس فرضاً زه د دې نه لاندې رسم 100 متره دې طرف ته رسم 200 متره چې دلته تقریبا راشي که نه. زه فرضاً د ایکس په محور باندې مثبت قیمت ورکوم 200 د وای په محور چې داسې لاندې راځم هلته ورکوم 100. اوس به د وای محور دې خواته راشي او د لاندې راشي وای باید منفي 100 شي که نه چې لاندې راشي او ایکس مثبت 200 شي تقریبا دلته به راشي. د دې ځای داسې راغلو او د دې ځای داسې ښي طرف. نو دا شو دوم آپشن یې چې که ته کوردینات ونه لرې همداسې ته اټکلي په سطح ځې یا وایې چې د ایکس په محور دومره ځم د وای په محور دومره. بل ډایرکشن او لینت شو. ډایرکشن او لینت که زه یو خط سره واخلم دې ځای شروع کړم رسم ډایرکشن او لینت ته. ډایرکشن او لینت دا کار کوي لکه دلته چې ډایرکشن جدا کوي لینت جدا کوي دا په یو ځای درسره واستلی که نه په یو کماند کې دواړه دي درته وایي چې څومره زاویه باندې په څومره لینت باندې د خط ته غاړې رسم کړي. زه هم په 45 درجې زاویه او په 500 متره اوږدوالي باندې زه غواړم د خط رسم کړم. بل پریلل یا موازی حالت دی. ګوره که زه اوس دلته کلیک وکړم دې خط ته راشم اوس پریلل ته راشم نو د موجوده خط سره موازي ترجموي. اوس تر دې ځای پورې سمه ده دي. اوس ویم چې دې سره باید موازي ولاړ شي. اوس بیا پریلل کومه دې سره موازي شي یعنې د هغو خط چې ته غواړې موازي ورسره ولاړ شي د په سر باید ماوس ودروي. اوس بل حالت چې دی هغه عمودي حالت. زه غواړم دلته په دې خط باندې د عمود رسم کړم نو رسم پرپنډیکولر ته اوس دا په دې باندې عمود شو
دا شو صحیح ده. اوس غواړم په دې باندې هم عمود رسم کړم. دلته زری پرپنډیکولر دې باندې عمود شو. فشار څومره ادامه ورکوي. بل سیګمنټ ډیفلیکشن دی چې دا په سړک کې تقریبا د سړکو په ډیجیټایز کولو یا نقشه کې چې کله سړک ولري د هغو د رسمولو لپاره چې هلته کومه ګولایي وي د هغو دپاره ډېر مفید دی. ته فرضاً دلته سړک لري، اوس دلته غواړې یوه ګولایي جوړه کړي، نو هغه ګولایي به څه رقم جوړوي. دلته څه سیګمنټ ډیفلیکشن ته ښه نه دا خو هغه شو ګولایي لاندې ده. سیګمنټ ډیفلیکشن دا د موجوده خط څخه ته غواړې زاویه جوړه کړي. اوس فرضاً ته یو خط لرې دی، اوس غواړې بل خط ده د دې سره یوه زاویه ورکړي که نه. دلته راشه سیګمنټ ډیفلیکشن ته، اوس فرضاً د دې سره یو وسلوي دی 150 په اندازه عمود هم کولی شي 90 درجې که نه. اوس دا 150 شو، یعنې دا خط که داسې ادامه ورکړو او بیا د ساعت اقربې داسې مخالف 150 درجې دا اوس دا غلطه شو. ګوره اوس دا خط که داسې ادامه ورکړي داسې ګوره زه فرض که دلته خطونه هم ډېر شول، دلته اوس یو خط رسمومه صحیح شوه. اوس دې باندې زه غواړم دلته یو خط داسې رسم کړم چې یوه زاویه دې ولیدي، هغه زاویه دلته د خط دی هغه سوي. اوس رسمه دلته هغه ته رسم ډیفلیکشن ته. اوس غواړم چې دغه زاویه څو درجې باندې صحیح شوه. اوس فرض کړئ 150 درجې، دا اوس د ساعت اقربې مخالف 150 څخه لیدې محور نه انتر، دا زاویه اوس 150 صحیح شو. نو دا شو سیګمنټ ډیفلیکشن. بل ریپلیس سکیچ دی. ښه ریپلیس سکیچ اوس یو شکل تا رسم کړی دی که نه، شکل دې رسم کړی غواړې هغه وکړې د دې شکل پر هغه په شان یو بل شکل ته هم ولرې. نو راشه دلته کلیک وکړه، دلته ورته وایه ریپلیس سکیچ. اوس هماغه شکل ریپلیس شو یا جوړ شو. اوس اختیار درکوي چې همدې ته ادامه ورکوي که پای ته رسوي. زه د دې ځای ادامه ورکوم چې بل ځای فرق وشي. اوس که زه دا ته انتقال کړم دا د جدا شکل ته دې ځای پورې و دې ته هم لږ ادامه ورکړې وه که نه. یعنې دا هم د کار د اسانۍ دپاره دی. ته یو ځای کې ضرورت پیښي شته یو بونډري وګرځوې یا یو خط رسم کړې که نه، نو بیا ته د اسانه طریقې نه استفاده کړي. ریپلیس سکیچ دلته یو بل شی هم و که نه، ټرس کماند. ټرس نه هم موږ تاسو همدا استفاده که، خو ټرس داسې و چې وروسته د ادامه نشو ورکولی که نه، یا د ټرس داسې و چې دې خط په مسیر ته ځې ته یو ځایه پورې ځې که نه، دا به مکمل ځې او وروسته تغ کوې. اوس زه دلته کلیک کوم، زه غواړم دا خط ټرس کړم که نه، نو سمه ټرس کمان نه استفاده کوم. ټرس اوس هر خط چې کلیک وکړم هغه ټرس کړي. اوس دا زه وایم دا ټرس کړم. اوس ګوره د دې نقطې نه شروع شو، نو دا خط تعقیبوي. صحیح شو. اوس که دې باندې زه دلته کلیک وکړم نو ادامه شاید ولیدي. اوس بیرته ما خط تر اوسه په ټراس کې ده، یعنې په ما خط باندې ادامه ورکولی شي که نه. دلته کولی شي د ټراس نه ووځي هم.
تاسو دا بیا پریکټیس کړئ چې څه رقم بېرته ټراس پرېږدي خو که غواړئ چې شکل نه وځي شکل نه وتلی شي فینش سکیچ دې ته پورې ټراس وشو د هغو خط رسم شو مطلب یې دا و چې نور وروسته ادامه ورکوي بغیر د ټراس نه که نه نو هغه د ټراس په شکل شو او دا هم د هغه په شکل شو ریپلیس سکیچ په شکل که نه بعضې کمانډونه دي یو بل ته ورته دي که نه دلته اصلا خط په ټراس کې و هسې موږ ته وتلی شوه چې دا خط نه لرې شوي وای بل خط دا ما اخیستی وای دې ورتلی شو که نه یعنې که زه اوس غواړم دا ټراس کړم تر اوسه پورې هغه ټراس په حالت کې دی که نه اوس زه غواړم ترې ووځم دا خط اخلم دا وینې ته و یعنې دلته ټراس آپشن نه باید ووځي ښه بل ریپلیس سکیچ وشو تانجنت کارب مخکې مې درته وویل چې شعاع ته رسموي د هغه دپاره د هغه نه استفاده کړي تانجنت کارب نه استفاده کولی شي یو کلیک یو شاو مې رسم کړله اوس راځم تانجانت کارب ته ښه اوس ویم چې دلته اوس موږ ته ځینې هغه کې وي چې خبره اختیارات چې تاسو په کوم اساس غواړئ دا هغه شعاع رسم قوس رسم کړئ که نه یا لکه هغه غوندې ګولایي غوندې په سره کې دلته څلور شیان دي یو چور دی یا وتر وتر کوم وتر دی وتر دغه وتر دی ده بل چې دی دلته انګل دی یا زاویه دی د ترمنځ بل ارک لینت دی یا د کوم ارک شرسي د هغه اوږدوالی دی بل ریډیوس یا شعاع ده ښه مثلا دلته مرکز دی او دلته د یوې شعاع په اساس ته غواړئ خط رسم کړي نو دغه شی تاسو چې دلته دواړه انتخابوئ په د دواړو کې دا څلور حالتونه دي هغه باید داسې منطقي وي منطقي په دې معنی اوس که دلته وتر وي دلته د دویم باید داسې یو شی وي چې هغه د وتر سره جوړ راشي داسې نه وي چې دواړو ته وتر کې دواړه وتر نه اخلي دلته انګل یې واخیستو که نه نو که اوس یو وتر وي بل دلته انګل وي زاویه وي اوس فرض که دغه زاویه ده 115 درجې که نه دلته ته ورته وایي چې دغه د 115 درجې او وتر ورکوي د وتر هغه لینت ورکوي د دو په اساس ما ته هغه پیدا کړه شعاع یا دلته ورکوي چې ارک لینت دلته چې کوم ارک جوړوي د هغه اوږدوالی او همداسې دلته دلته انګل یا ده زاویه په کومه زاویه اوس ارک خو کولی شي په داسې زاویه هغه ته جوړ کړي زاویه باندې چې هغه وي زاویه ترمنځ د دواړو خطو کمه وي او داسې هم کولی شي زاویه دواړو خطو ترمنځ زیاته وي لیکن د دواړو حالتو کې کیدای شي د ارک طول د یو رقم وي که نه هغه بیا زاویه تعینوي چې دا څومره هغه شي اوس زه فرض که ارک لینت ورکوم 500 متره او دلته انګل ورکومه زاویه بیا هم فکر وي چې دلته زاویه دلته اخلي زه 45 درجې زاویه ورکوم اوس دا خط دا کیدای شي موږ او تاسو د شکل ډېر وړ وي نه نه ایکس دلته یې واخیسته ګوره دا شکل اصلا موږ ډېر هغه شوی دی په غټ سکیل باندې که نه دا رقم اوس دا زاویه یې هغه واخیسته منفي واخیسته نه لیفت او رایټ هلته لیدي ښه دا رقم ګوره که زه اوس دلته راشم دلته بیا زه زاویه ورکم تانجانت کرف ګوره رایټ ما انتخاب کړی خط خطي زه شروع مخ کړی که رایټ انتخاب بیا دې طرف ته زاویه اخلي اوس زه لیفت انتخابوم هغه بلې خوا ته زاویه اخلي اوس همدغه عادت کې وایم دغه اوس که دا خط داسې هغه کړی دا قوس شو او زاویه کیدای شي دغه زاویه وي د دواړو نقطو ترمنځ یعنې دلته شعاع ده که نه
شعا چې کومه د دواړو شعا سره وصلې وي هماغه په منځ کې زاویه اول او د آخري نقطه شته د مرکز سره وصل کې دوی شعاوې لاسته راغلي د هغو ترمنځ چې کومه زاویه جوړه شوه هماغه زاویه یعنې د قوس د 360 درجې مقابل کې نه قوس د 360 درجې نو هغه نور حالتونه به هم تاسو شک کړئ یو بل حالت ما مخکې درته وویل چې دلته د فری هند باندې تاسو کولی شوئ یو څه رسم کوئ که نه چې داسې غیر منظمه ساحه وي هماغه رسم تاسو د هغه په واسطه هم کولی شئ د سټریمینګ کله چې فعال کړئ اوس کله ته کلیک وکړئ اوس تاسو ته هر ځای کې یو ورټکس جوړوي یعنې ضرورت دا نشته دی چې ته یو غیر منظمې ساحې دپاره ته هر ځای کلیک وکړئ که نه ته اوس په کار وي چې هر ځای باید یو ورټکس جوړ شي دا اتومات ورټکس جوړوي یعنې که کلیک دا کلیک تیز کاش که یو ورټکسونه لرې کېږي دا ور لرې کېږي دا ریویژن کلاوډ باندې دی کوډ ښه داسې هغه په تقریبا پر پورې اوس که بیرته هغه شي دې نه وتلی هم شي دې نه چې وځې باید بیرته دغه غیر فعال کړي صحیح شو اوس دې ووت دا سټریمینګ شو بل ډیلیټ سکیچ او دغه درې څلور شیان چې دي دا ډېر په کار کوي اوس که دغه د ما نه وي په کار دا شکل چې ما رسم کړی ډیلیټ سکیچ ورته وایم صحیح ده کوم شکل چې ما رسم شروع کړی که نه دا شکل او که دا شکل د ما داسې په کار وي چې تر دې ځای پورې په کار دی چې تکمیل شي که نه فینش سکیچ ورته وایم تر دې ځای پورې تکمیل شو او که داسې وي چې سکویر فینش هغه بیا دا حالت دی که چېرته مثال خط تر دې ځای پورې د رسم کړی اوس وغواړئ چې سکویر فینش یا هغه آخري چې کومې نقطې کوم خطونه چې ته غواړئ دا یو تړلی شکل باندې بدل کړي هغه باید د یو کونج جوړ کړو د هغه په رقم دی د مربع په شکل کونج جوړ کړو ګوره زه یې دې نه وزم زه وایم چې سکویر اینډ فینش دغه خط یې ما ته د دې سره د مربع په شکل واصل کړو مربع د کونج په شکل کړو دغه به مو ویستي بس بل فینش پارت دی دغه د عیني جسم که ته وغواړې په څو برخو رسم کړې که نه زه اوس دلته لاین لرم زه غواړم چې دا فرضاً زه په یوه نقشه کې دغه نقشه ده که چېرته د نقشه نه تلوي هلته ښه کلیک کړئ زوم ټو وایي زوم ټو لایر زه غواړم دلته یو سړک رسم کوم یا کانال وي یا یو بل څه وي که نه فرضاً یوه ساحه ده دلته ته غواړې دلته یو کانال دی که نه کانال تېر شوی دغه ساحه کې ته غواړې دغه کانال داسې رسم کړې دې ځای پورې هلته بیا سړک راغلی دغلته ښه کلیکه فینش پارت وایه یوه برخه یې تکمیله شوه خو د شکل نه تر وروسته نه یې وتلی که بل برخه چې ته شروع کوې فرضاً د دې ځای شروع کېږي اوس کله ډبل کلیک باندې یا هم په فینش سکیچ باندې دې ځای وځې نو دا دواړه چې اوس یو هغه شو یو جسم شو د دې دواړو اټریبیوټ ټیبل کې به هم معلومات په یوه سیل کې راغلي وي که نه که طول یې هم پیدا کوې دا دواړه دا ځای ته منفي کېوي نو دا دواړه په یو جسم باندې طول تا ته پیدا کېږي دا خط دی ښه دا مهم آپشن و ډېر کار کوي نور ایډیټور مینو چې دا په ډراونګ او په هغه کې دې نه ډېره استفاده کېږي همدغه مهم شیان وي چې دلته ورته یادونه موږ تاسو وکړله نور دغلته په دې پولیګون کې مې یو څه شیان دي چې دا موږ تاسو
هر پروګرام کې تقریبا دې پوهیږو که نه ریکټینګل سرکولر فری هینډ باندې هم کولی شي یو پولیګون رسم کړي فرضاً داسې یوه غیر منظمه ساحه ده هغه غواړي د پولیګون په شکل رسم کړي فری هینډ باندې آخر کې اس کی یا ډبل کلیک کې یا فینش سکیچ وایي او اوټو کمپلیټ دا هم یو مهم هغه دی چې ته غواړې فرضاً یو نقشه رسموي ته د افغانستان نقشه رسموي وایي چې دا یو ولایت شو دلته د بغل کې فرضاً بل ولایت دی نو ته دې ته شروع کې دغه بونډرۍ ته ضرورت یو اسانتیا درکوي چې ضرورت نه پیښي دا بونډرۍ ته بیا هم رسم کړي که نه د یو ولایت نو ته داسې شروع کوې د بونډرۍ نه دلته ډبل کلیک کوې دا په خپله رسموي که نه اوس که دلته مثال په بغل کې بل ولایت ته ورسره رسموي دا رقم ضرورت نه پیښي دا بونډرۍ ته بیا رسم کړي که نه هغه اتومات رسموي دونه هم په فری هینډ یې هم اوټو کمپلیټ کولی شو دا ځای ته په فری هینډ باندې داسې رسموي ډبل کلیک وکړه فری هینډ دغه دواړه هم استعمال ځایونه ډېر دي